من خو کمزور یو هر وخت ظالمان په من داسې ظلمونه کوي رب ته خو جبار او قهار ذاتي هر لحظه لحظه منګ او تاسو مخې ته د غم نوې خبر راځي د الله د دین علماء کرام او قراء کرام او د الله د دین پاسبانان په ډېره ظالمانه او بېرحمانه طریقې سره قتلېږي د ټولو مؤمنانو زړونه دردمن دي د اوښکو په ځای د جګر نه وینې تویېږي دنیا کې د خوند او مزې او لذت زندگی ختمه ده صرف غمونه دي او د غمونو شمارل دي مشکلات دي او د مشکلاتو ګالل دي او د رب کائنات د رسول هغه وینا صادقه ده چې داسې د فتنو دوره به راشي چې لا یدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل قاتل ظالم ته به دا پته نه لګېږي چې زه په کوم هدف په کومه مفکوره په کومه وجه دا خلک وژنم مقتول ته به پته نه لګېږي چې ما خلک په څه باندې وژنم د الله رسول صلی الله علیه وسلم خو د سر او مال د حفاظت ذمہواری ورکوي د الله هغه انسان هغه بندګانو ته چې چا د لا اله الا الله اقرار وکړو رب کائنات او د هغه رسول دا ذمہواری ورکړې ده محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ما تدا حکم شعر چې جهاد تر هر جاري وساته چې خلق لا اله الا الله وایي نن هغه بندگان چې پنځه وخته مانځه کې اذان کې د دې کلمې ګواهي ورکوي هره خطبه کې د ده ګواهي ورکوي پنځه وخته مونځ پابندۍ سره کوي صرف په ژوند کې د الله کتاب درس کوي د الله د نبي سنت درس کوي نبوي سیرت درس کوي صرف په دې بنیاد باندې د الله بهترین بندگان قتلېږي هغه خلک چې هغوی د ځمکې آبادي ده د ځمکې زینت دی د ځمکې ډوله دی د ملت سرمایه ده هغه صرف نه صرف د الله په دین باندې قتلېږي څوک چې په بېرحمانه طریقې باندې قتل شوي دي الله د دې بندګانو نصرت کوي الله رب العالمین د خپلو مظلوم بنده سره د نصرت وعده کړې ده دین خو موږ ته د دې صبر او استقامت تلقین کوي من تا شر فعلاول بے صبری و دغه رنګ بے ثباتۍ درس نه راکوي زموږ منهج خو د قرآن او سنت منهج دی د صحابهو منهج دی زموږ مشرانو خپل سر قرباني کړی دی خو شر پھیلاولو ته اجازت ورکړی نه دی چا چې مؤمن قصدا قتل که ابدي جهنمي دی ته په دې حکم څومره په جرأت ورځې او د الله حلم ته تعجب کوم چې ته څومره مؤمنان قتل کړي الله اوس هم تا ته صبر کوي موږ به د شیخ قاتلینو ته داسې ووایو چې صحیح ده په دغه د دنیا زندگی د دنیا مسجد محراب او منبر یتیم کو د حق قافله دې په ماته ګوډه کړه لیکن حق په ظلم باندې مغلوبېږي نه حق د حق داعي په قطاع قتل باندې مغلوبېږي نه الله د حق سره د نصرت وعده کړې ده چې شیخ ته خو د دې ظالم په لاس باندې د الله نه امید دی چې د جنت ټکټ میلاو شو د قرآن او سنت د نصوصو په رڼا کې دا امید لرو ځکه چې ګواهي د چا په باره کې د جنت بالتثبیت نشي کېدلی چې دا د اهل سنت والجماعت عقیده نه ده خو د دې آیاتونو په روښنایي کې چې ګورو تا ځان تباه کړه
قاتل د مسلمان د پاره خو د ابدي جهنم وعید خو دا خبرې لږ اشتباه زمونږ استادو په دې زړونو کې راړی چې د یو اهل حدیث عالم قتل کیږي د نامعلومه شخصیت د لاسه قتل کیږي دسیسه باندې پلټونه شروع ده دا څنګه نامعلومه شخص دی چې ټوله دنیا نه غایب دی غافل دی او دې نامعلومه ته صرف اهل حدیث علما معلوم دي دا هم یو د اشتباه خبره ده څنګه په دې خبره زړه تسلي ورکړو چې اوله پیښه نه په لسګونو سوونو پیښې داسې وشوې چې نامعلومه شخصیت خبره ختمه کړه اسلامي عمارت او اسلامي نظام هغه خو داسې وي لکه عمر صاحب چې وه یو سړی وله رالی ویل زما خو دا خیال و چې ته به اوده یي بالکمقله څنګه اوده شم که د ورځې اوده شم رعیت مې تباه کېږي که د شپې اوده شم نفس مې هلاکېږي الله سره رابطه جوړوه او د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله نه هم داسې قول نقل دی که د عراق د دجلې د نهر په سر باندې یو اس په تباه کېږي الله به زمانه پوښتنه کوي ولې غفلت دی د علمای کرامو وینه مسلمانانو مشرانو ته ولې سپکه ده حال دا دی ګوره د علماو وینه چې کله توی شوې ده ظلم شوی دی فساد شوی دی دغه حکومت له به الله بقا نه ده ورکړې اسلامي حاکمانو که د خپلو حکومتونو بقا مو پکار وي د بقا سبب د علماو حفاظت دی ظلم بندول فساد بندول وینه تویول بندول په دې د حکومت بقا راځي شیخ سردار ولی رحمه الله رحمة واسعه د علم یو غر د تقوا یو غر ډیر زیات امن خوښونکی شر او فساد لري انسان د هغه په زرګونو تقریرونو کې یو د تعصب کلمه نشته د ډېر حکمت د وجه نه په خپلو تقریرونو کې د خپل استاذ او د خپلې مدرسې نوم نه دی یاد کړی وګورئ تاسو د هغه بیانات موجود د هغه دومره شیرینه ژبه چې یوازې اهل حدیث نه شرق او غرب ته د هغه دعوت رسېدلی دنیا کې موږ چې اورو د خلکو بیانات وایي قسم په الله چې ټول کور د مرګ نه خبر شوی وی ټول کور د مرګ نه موږ ته به دومره تکلیف نه وی لکه د دې یو صالحې نه چې خبر شو دی خو د اصلاح یو چراغ و چراغ ظالمه ستا لاس دله ورته او دا دې څنګه قتلوه